الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول ملګري به روغ او جوړي او د صحت په جامو به پټ وي. ښایسته ګلانو، نن زه ستاسو سره په کومه موضوع بحث کوم. د هغې عنوان ده قبضیت. په انګلیسي کې د کانسټیپیشن په نوم یادېږي. دا قبضیت څنګه منځته راځي، څه لارې چارې لري چې ځان تر خلاص کړو، او احتیاطي تدابیر باید موږ شو. قدرمندو ګلانو، د موږ په پښتنو کې قبضیت د معدې تکلیف بیخي زیات. اکثره خلک چې ګوري د معدې تکلیف نه به ډېر زیات شکایت کوي، د قبضیت نه به ډېر زیات شکایت کوي. د دې خاص وجه څه شته؟ نو کوشش کوم چې موضوع ډېره په لنډه طریقه درته بیان کړم چې تاسې ما سره د ویډیو تر اخره همکاري وکړئ، د ویډیو تر پایه راسره واوسېږئ چې په کمو خبرو باندې کوشش وکړم تاسې زیات وکړئ. تر ټولو مخکې چې دغه خبرې مخته ویسم، ډاکټر ډاټ الوزی میډیا د ما یوټیوب چینل ته ځان سره خپل یوټیوب چینل لرئ، سبسکرایب کړئ چې هرې نوې ویډیو تاسې وګورئ او ګټه ترې واخلئ. نو راځو قبضیت ته. چې موږ تاسې په پښتنو کې زیاتره قبضیت ولې پیدا کېږي، زه به هغه بعضې اشتباهات در وښیم چې د دې له وجې نه قبضیت منځته راځي. په اول نمبر د موږ تاسې خلک غوښه، وریځې، کچالو، لوبیا، هغه سختې غذاوې چې ډېرې قوي او سختې وي د ماښام لخوا خوري. دومه نقطه، په ډوډۍ باندې یا په غذا باندې په درسته طریقه خوند نه ویل. لکه بعضې خلک دي په غذا باندې ناست دي، غذا خوري، مجلس کوي، خندا کوي، ټوکې کوي، خپل خوراک ته متوجه نه وي. نو دا ډېر سخت تاوان کوي. ګوره، شریعت او اسلام موږ ته کوم شی ښودلی ده چې ډوډۍ په خاموشي وخورئ. په دې کې ډېرې ګټې دي. اوس ساینس ده، اوس دغه ثابته کړی چې ته باید ډوډۍ خورې په خاموشي. خپلې ډوډۍ ته متوجه اوسه، خپلې غذا ته متوجه اوسه. نو چې کله موږ غذا وخورو، قانوني خو دغه حق ده چې موږ باید دغه غذا یا دغه ډوډۍ چې موږ خورو باید 2 سوارې وژغورو. لکه الله پاک تاته 2 غاښونه درکړي. معده چې د انسان ده، دا فایبر ده، هیڅ غاښونه نه لري چې ډوډۍ هضم. نو باید ته ډوډۍ 2 سوارې وژوې. ډوډۍ میده کې بیا ډوډۍ چې لاړه شي، بیا د معدې کار ده چې هغه څنګه ابزورب کړي یا څنګه د میټابولیزم کوي، هغه ډېر کار ده. لیکن باید پاس وظیفه خو مکمل کړي. چې پاس ډوډۍ ښه وژوله چې ښه خوند نه وای نه تېره کړي، نو هغه ظاهر خبر ده ته به قبضیت یې، معده به د جوش کې تکلیف ده. نو ډوډۍ په درسته طریقه ژوول یا د ډوډۍ خوراک په درسته طریقه کول، دا د قبضیت غټ مشکل د دې پیدا کېږي چې خاص وجه د قبضیت کېږي. دومه وجه، د ډوډۍ یا د غذا په مابین کې یا په اخر کې د اوبو څښل، د چاو استعمال ډېر زیات تاوان کوي. دا خبره په حدیثو ظاهره ده چې پیغمبر اسلام فرمایي که انسان وغواړي چې د ډوډۍ نه بعد 1 کاشوغه زهر وخوري، نو هغه دې 1 ګیلاس اوبه وڅښي. ټوله ډېر زیات ضرر لري. طبي اسلام هم دا ډېر تاوان کوي چې د ډوډۍ نه بعد د اوبو، نوشابه یا د چاو استعمال ډېر زیات ضرر انسان ته او د قبضیت سبب ګرځي. نسې پړسېږي، نسې ګډ د شور کوي ډېر زیات. دغه خاص وجه څه شته؟ ډوډۍ، اوبو، غذا، اوبو ګډ استعمالول انسان ته مشکل دی. 2 خبرې شوې. درېیمه نقطه دا شوه چې د ماښام له خوا نه سختې غذاوې ټولې بندې کړئ. غوښه، لوبیا، نخود، کچالو، هغه کوم سخت غذاوې چې دي، وریځې، کوشش وکړئ د سهار ټیم ته کړئ. ځکه ټول کاروبار، منډه، تړله، دا کوم ورزش ته څومره کارونه دي، ټول د سهار له خوا کوو، تر ماسپښینه پورې مازدیګر پورې خلاصېږي. نو دا غذاوې سهار له خوا نه، زیاتره وروڼه د سهار له خوا چای ډوډۍ استعمالوي. نو وروره دا به څه انرژي ولري؟ ته چای ډوډۍ خورې، نه بیا ماښام کې غوښه، وریځې استعمالوي. نه، کوشش وکړئ دغه غذاوې چې سهار له طرفه، ټول اکټیویټي د موږ څه ده سهار له طرفه. ماښام ته نرمې غذاوې، سبزیجات کوي، شوروا، داسې نرم غذا چې ده د ماښام لخوا استعمالوئ چې بیا انسان ته تکلیف نه پیدا کوي.
بله نکته چې ده د ډوډۍ نه بعد یا د غذا خوړلو نه بعد زر خوب کول دم ډېر ته کوشش کوئ 1 ساعت نیم ساعت بیدار اوسئ مجلس وکړئ وګرځئ پیادروي وکړئ چې تر څو هغه خوراک هضم شي. نو دغه څو نکتې دي چې زموږ په خلکو کې ډېرې زیاتې دي. کوشش وکړئ د دې نه ځان وساتئ. وخت د ډوډۍ خوړلو کې یا د غذا خوړلو کې د موبایل استعمالول د ټلویزیون کتل چې تاسې ځای نه ډګېده نه هغه خپل د کوم چې ستاسو سیسټم ده هغه خرابېږي. نه دغه نکتو ته توجه وکړئ. د غاښو وظیفه هیڅ وخت معدې ته مه سپارئ. او نور د قبضیت علاج لپاره به ډاکټران یو هفته 2 هفتې 3 هفتې تا ته د قبضیت دوا درکړي. فایبر الکټرولوز دا شیان به درکړي خو له وخته پورې هغه تا ته ګټه کوي بیا نه کوي. نو که موږ خپل ځان وپېژنو خپل خاصیت وپېژنو چې باید موږ چی شو کړو. انسان اشرف المخلوقات ده ګوره ډېر باریکه چې سرمرزېږي او چې احتیاط وکړي ښه کېږي. نه باید موږ هغه خپل احتیاطي تدابیر وکړو چې کوم تاسو ته ما وښودل چې باید موږ چی شو. نو دغه د قبضیت علاج و او کو ځان قبضیت پرېږدي دغه دوامداره قبضیت ته بواسیر پیدا کوي بیا زیان ته عملیات ته مجبوره کوي هغه بیا ډېر زیات تکلیف ده. نو ولې خپل خاصیت بدل نه کړو ولې خپل ژوند بدل نه کړو ولې خپل ځان ونه پېژنو. انشاءالله یقین لرم امید لرم چې ما په دې اسانه خبرو چې ډېر په اسانه طریقه مې دغه خبرې تاسو ته وکړلې چې قبضیت څه شته وایي تداوي څه شته باید څه شي وکړو انشاءالله پیژندلی وي. امید لرم چې ټول به خوشحاله یې او د تاسو نه ډېر منندوی یم چې تر اوسه ما سره همکاري وکړه او ویډیو هم تر پایه وکتله. خوشحاله اوسئ عزتي اوسئ. کوشش کوم چې انشاءالله له دې نه مخکې ما تاسو ته ویډیوګانې راوړې او د دې نه بعد هم کوشش کوم چې ښې ویډیوګانې د تاسو لپاره جوړه کړم چې دا یو عبادت ده او تاسې ګټه ترې واخلئ. مجبور ناست یو شفاخانې ته ډاکټر ته لاړ شئ په کور کې هغه معمول څه کوم مشکلات دي باید دې تداوي خپله وکړئ. ډېره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.